سلامونه جوړ په خیر شه په افغان یم چې څوک هم زما دا ویډیو ویني او لایک ورکوي انشاءالله چې خدای بیا هم دغه جان او هم هغه جان ورښایسته کړي او تاسو هم لایک ورکړئ او غواړئ چې جنت ته لنډ ولاړ شئ. دا مسله جوړه شوې ده، یو نفسیاتي مسله ده اوس مهال. د سوشل سایټو ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، ګوګل د دغو ټول یو اصول دی. څه چې ته خوښوې هغه ستا مخ ته دراوړي. کرکټ خوښوې، فوټبال خوښوې، سپورټ مطلب سیاست خوښوې، عام ورځنی ژوند خوښوې، داسې دغه یو ویډیو ګورې هغه څه خوښوې ستا مخ ته یې راوړي. زما یو ملګري ته یو ریلز یې کتو فیسبوک کې، هغه ته د الله نومان راویستل، هله که لایک ورکړې خدای به دا درکړي، که لایک ورکړې خدای به جنت درکړي، که لایک ورکړې خدای به ټوټې درکړي، خدای به غټه بنګله درکړي او دا به درکړي، او که لایک ور نه کړې ستا د کوره به د ریغ غبرګ مړه شي. او دی غریب هم له ویرې درز لایک ورکړي، ویرېږي خدای نخواسته څه راسره ونیسي. دا نفسیاتي مسله جوړه شوې ده اوس مهال، او هر سړی غواړي چې جنت ته لنډ ولاړ شي او جنت ته د تلو هېڅ موقع د لاسه نه ورکوي. په دې کیسو کې مه راځئ، ولاکه یې جنت ته ولاړه شئ، ولاکه یې دوزخ ته ولاړه شئ. خلک کاروبار کوي نن سبا په دې کیسو باندې. دا ایشین چې کوم ملکونه دي، هندوستان، پاکستان، نیپال، بوټان، دغه بنګلادیش، افغانستان، په دې کې دغه ډېر زیات پر دې د مذهبي شیانو باندې ویوز ډېر اخلي. مطلب زموږ خواته بیا دا کیسه ډېره ده چې که د الله نوم ته لایک ور نه کړي دا به در باندې وسي، د هغو خواته بیا بګوان دی، هر خواته د یو کیسې مسلې جوړې شوي دي. اصلا هر چاته خپله عقیده خپله معلومه ده چې دوی څونه خدای ته ورنږدې دي، هر چاته خپله مسلماني ور معلومه ده، هر چاته د ده انسانیت د ده په ده کې دننه چې کوم هغه کار دی چې دوی څونه خدای ته ورنږدې دي او څونه لرې دي، دا به ده ته معلوم دی. خو باور پر ځان نه لري. باید تاسو پر خپل ځان باور ولرئ. په دې کیسو کې راځئ ما خلک پر دې باندې لوی لوی کاروبارونه کوي. تاسو وګورئ د هندوستان دا بګوانان دا دغه خلک څونه ویوز پراخي پر دغه باندې، دلته یو دوی ورور په زراو انسانان ورته ناست دي او دغه ویډیو دې کوي. په دې کیسو کې اصلا مه راځئ، خپل ژوند کوئ. یو دغه چې پر روډ باندې سړی روان وي درز یو دم ورک شي، هغه نه موږ ته ګوري دغه کله کله ویډیو وي، خلک وایي سبحان الله فرشتو بچاو کې هېڅ فرشته نه ده راغلې، ورور هغه ایډیټینګ دی، خطا کوي دي، خلک ماجله ویوز اخلي. ته وګورې پر دغه په لکاو په میلیون میلیون ویوز یې اخیستې وي. علمي ویډیو خلک نه ګوري، نورې د کار ویډیو نه ګوري، پر دې دماغ خراب شوی یا پر نورو هغه نورې ویډیو تاسو ښه پوهېږئ په هغه دماغ خراب شوی. ولاکه جنت ته پر دې ولاړه شئ، ولاکه دوزخ ته پر دې ولاړه شئ. ما یې پوسټ کړی و چې یاره تاسو لایک راکړئ خدای به جنت درکړي، خو ځینې خلک پوه شوي نه وو، د ځینو خیال و چې یاره دم اسلامي ټچ په ټچ کړی دی او غواړي چې لایک ترلاسه کړي. اصلا مسله داسې وله لکه دا زه چې اوس بیانوم. نو په دې خبرو کې مه راځئ. ستاسو عقیده تاسو ته معلومه ده، تاسو خپل خدای ته څونه ورنږدې یاستئ، باور ولرئ پر خپل ځان باندې. نو مننه، دا زموږ یو مسله وه، ټولنیزه مسله وه، زموږ د خلکو مسله وه، په دې مې له تاسو سره شریک کړه. مننه، ژوندي اوسئ.